بدبخت انسان هغه دی، ازلی بدبخت هغه دی چې دا انسان مړ شي لیکن د ګناه مړ نشي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله ګناه نه توبه کول واجب دی نو بیا د ګناه نه ځان ساتل واجب تر دی. دا خو ډیر ضروری دی. کله ګناه نه توبه کول واجب عمل دی چې د ګناه نه توبه وباسي نو بیا د ګناه نه ځان ساتل دا غي نه زیات واجب دی. بیا پکار دا چې دا مسلمان ځان د ګناه نه ډیر زیات وساتي. او هغه مخکې فرمای وای کده ځوان سړی ګناه دا بد ده نو بیا د بوډا سړی ګناه دا غي نه زیاته بد ده. مخکې فرمای وای بدبخت انسان هغه دی، ازلی بدبخت هغه دی چې دا انسان مړ شي لیکن د ګناه مړ نشي. انسان خو مړ شي لیکن د ګناه مړ نشي. زما عزتمندو په مخ د ځمکه باندې څومره ګناهونه داسې دي چې هغه د انسان د مرګ نه بعد هم ژوندی وي. هغه ګناه چې د په خپل ژوند کې کړي ده دی مړ شي لیکن هغه ګناه باقی وي. زما عزتمندو نن چې ما ته په معاشره باندې لږ نظر وارته په معاشره کې ډېر ګناهونه داسې دي چې د انسان د مرګ نه بعد هم هغه ژوندي. ما ته انو ډېر خلک ډېر مخلوق هغه داسې دي چې هغه وفات دي، هغه مړه شوي دي لیکن د هغوی هغه کرتوت نن هم په دې سوشل میډیا او دغه شان چې کوم دی په بله میډیا باندې هغه لا ښکاره دي. دا زما عزتمندو زنده مثال دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه قول چې بدبخت انسان هغه انسان دی چې د په خپل خو مړ شي لیکن دغه ګناه دا مړ نشي. نو د هغه ګناهونو ځان ساتل چې هغه ګناه ستا د مرګ نه وروسته ژوندی وي. زما عزتمند انسان به په قبر کې پروتي او د دغه ګناه وبال د هغه سزا دا چې څومره د هغې تشهیر کیږي دا به د انسان ته په قبر کې رسی. د خپل اعمال خو ختم کړي دي لیکن د دغه بد عمل په کرتوت باندې او د هغې په وجه باندې د دغه نیک اعمال اوس هم لګیا دي سوځي. زما عزتمندو دا څومره لویه ګناه ده. نن مسلمانان د دې نه غفلت کوي او دا خبر دا هغوی مخې ته هم نه ده چې ما څه وکړله صرف د خپل ځان د مخکې کولو دپاره او د خپل ځان د مشهورتیا دپاره نن هغه لګیا دی که ګډا کوي او که ډانس کوي که د الله پاک په بل معصیت باندې دی لګیا دی او هغه ټولو مسلمانانو ته خورئ او بیا مسلمانان هم زما عزتمندو هغه د سره په دې ګناه کې ځان شریکوي. د دا خبر چې کوم دی مخکې نورو ته خوره کي زما عزتمندو د هغه سره بالکل ته په ګناه کې شریکې. هغه دا ګناه کړې ده او تا دا ګناه خوره کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د داسې خبرو نه منع فرمایل. قرآن د بدو خلکو په باره کې داسې فرمایي چې ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه هغه کسان چې هغه غواړي په مسلمانانو کې د بې حیایي خوره شي الله پاک وایي د دوی دپاره دردناک عذاب به په دنیا او آخرت دواړو کې. نو زما عزتمندو د داسې قسمه ګناهونو نه انسان ځان وساتي چې دا انسان خو به مړ شي لیکن د دا ګناه دا به ژوندی وي. داسې ګناهونو نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي دغه انسان بدبخت دی چې دی په خپله مړ شي او د ګناه دا باقي پاتې شي.